أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نند نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک سیرت موضوع درس دې پورې ویل شو چې رسول الله کله مدینه منورې لراغه نو زید ابن حارثه او د ابرابه فنامه باندې رسول الله یو غلامو د عبد الله ابن اریقط یا اریقط په قیادت کې ولېګل چې اسما اهل راوله سوده رضی الله عنها رااله فاطمه الزهرا رااله ام کلثوم رااله ابو بکر شه او دغه بشیر رااله دیم تیر درشه دا خبر وشو چې رسول الله کله مدینه لره داخلي دون دي ماشومانو شیرونه ویلي طلع البدر علينا سپګمې په مونږ باندې راو خطا د پرانې کندونه د رسول الله د اره خبره منل پکار دي دریمه مسله به دا وشو چې د رسول الله دوه ملګری کلثوم ابن حدمه او اسعد ابن زراره د دوړ وفات شو د منافقانو یو تحریک شروع کی وکدا نبی چرته په حق نبی ونه مناسب دا چې ملګری نه مړ کېدی لیکن هغه ویل دا د الله کار دی دغه زما دخل نشته نظم د اختیار او طاقت څلورم د عبد الله ابن سلام ایمان او پنځم د رسول الله یو اتنه کوټي د مسجد نبوي په شاوخوا کې درته درس خلاصو وز د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او خیرته بیانو چې د څومره خیر انسان دی د دنیا د څومره عقلمند انسانان چې راجم شي د رسول الله د عقل بس د ظریف اندازم نشي رسیدي ځکه رسول الله د ټولو انبیو امام عقلم دغه د ټولو انبیو نو چت عقل بهترین عظیم شخصیت مدینه منوره له شکل را داخل شو نو رسول الله دوه خبره متوجه شي د شنو شکل د الله نبی مدینه راغی نو کله ډډه واله چې د مکه نه رااله موږ په دې کې خوبونه کوو بلکې د شپږ کله خطور مصیبتونه دي تکالیف دي ولنجې دي جنجال و مواتم کې زړه دزبندي وشوه به شکل مکه فتح شو د غین ورسه به امنون رااله خلد الله په دین کې داخلي دي او به رسول الله د دنیا نه رخصت شو حدیث کې دا مرضی د الله نبی فرمایي چې څومره تکالیف دي دین کې ما باندې راغلي دي دا شرط په یو نبی نه دی راغلی دا حقیقت رسول الله باندې تکالیف رااله نو کله چې مدینه ته داخل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دوه خبره متوجه شو یو خارجي دشمنان او بل داخلي د مدینه باشندگان او بل د مکه مدینه په ګرد نه واقع دا دوه ورته رااله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه قسمه امت دي یو ته ویل شي امت اجابت او بل ویل شي امت الدعوت امت دعوت دا معنی چې رسول الله باغ له دعوت ورکړي چې په اسلام کې را داخل شي يهود دي نصارا دي هندوان دي وغيرها د الله نبی بدوله دعوت ورکړي چې راځي اسلام نو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم توحید لراشي دویم قسم امت اجابت دی چې د رسول الله خبره منلې ده تصدیق کړي دی لیکن په دې کې به درجه دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې زما په امت کې به درې وړي جوړ شي دا ټول به جهنم لږی شوا دی وینا یو ډله به جنت لږی دا ډلې چې جوړي کې په امت اجابت کې هغه خلک چې هغه رسول الله مني پیغمبر مني عقیده ورته لري لیکن د دې سره سره رسول الله فرمایي چې دوی به جهنم لږی مګر یو ډله هغه به جنت لږی صحابه ډیرو کې خلک هغه ویل یا رسول الله دا څوک دي دا بهترین ډله وما انا عليه واصحابي چغیتا زمون حساسو په اصطلاح کې ویل شي اهل السنت والجماعت د صحابه وکړته لګوري هغه دا پښتنه نه کوله چې دا کوم جهنم لږی چې لکه دا ډله دا ټول عمر پایغه کې به بنديږي بلکې یو ډله چې د کامیابی ده دغه انتخاب وکړو نور پرې خو دي د سره زمون کار نشته چې هغه څوک دی او څنګه دي اهل سنت والجماعت درې جامع نوم دي احناف دي شوافی دي مالکین دي حنابلة دي څومره مسلمانان چې دي هغه ټول په دې کې نوم کې داخل دي موږ تاسو اهل سنت والجماعت یو لیکن د اهل سنت والجماعت یو څو علامات تاسو بیانوم اسنه چې موږ په دماغ کې دا نقشه جوړ کړی چې موږ اهل سنت والجماعت یو خبر به پاګې دنیا کې بل خو لاړ شي ډېر انسانان دا دعوه کوي چې موږ اهل سنت والجماعت یو
لیکن اهل سنت والجماعت چې په دینوم باندې پیژنې چې اهل سنت والجماعت د رسول الله ملګری د صحابه د رسول الله تابعداري او د صحابه تابعداري وجیز کې دیوش نمبر صفحه نه وسو علامات هغه ذکر کړی دي د اهل سنت والجماعت دا په دین باندې یادو چې الله رب عزت په موږ تاسو کې دا علامه موجوده کی اولنۍ الوسطیه بین الافراط والتفریط اهل سنت والجماعت باغ انسانان لویل شي چې سړي ګناه کبیره وکړه ډایرک ورغله کافر فتوا نه ورکي خو چې سړي شین کافر هغه مسلمان هم نه وي درمیانه تو چې ایدا سړی کافر دی او کنه که چیرته کافر به ورته کافر وایو که کافر نو به ورته نه وای افراط او تفریط نه ځان ساتل دویم علامه التلقي بالكتاب والسنه اهل سنت والجماعت هغه انسانان لویل شي چې هغه په هر حالت کې قران او سنت باندې اول نظر اچوي د دې ځن خپل استدلال کوي چې الله دې شی ویلي دی او رسول الله دې شی ویلي دی عليه السلام شاول الله صاحب دیوبند علماء کې مشر عالم دی د درسونو کې بار بار دا خبره بیانو الانصاف کې لیکي وي چې په یو مسله باندې قران او سنت موجود دي او موږ د بل چا په روان شونو فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين اي خلق قیامت کې بل الله سب بهانه پیش کړي نو اهل سنت والجماعت هغه انسان لویل شي چې اول استدلال د قران نه کوي دغه نو ورسره به رسول الله د سنت نه به صحابه او تابعین هم سي راځي دریم علامه د اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې رسول الله له امام په نظر باندې وګوري چې دا زمنګ مشر دی رهبر دی قائد دی دغه په څیر موږ رواني د چې کومه خدانه موږ لکړی دا چې دا وکي کوو بو چې د کوم شي من کړیو بس دغه نه بزان سوت او کدي شي چې محمد صلی الله علیه وسلم چې په نامه باندې منو چې دغه زمنګ مشر دی مړ ژوند دی غم خادي تجارت جامع ناس ولاړه د رسول الله په طرف باندې بالکل نه د شریعت قطعا اهل سنت والجماعت نه دي د رسول الله سیرت سم درس دی د عقیده او عمل څلورم سبب علامه اهل العلم دا ذکر کړی د اهل سنت والجماعت چې نقل به مقدم کوي په عقل باندې معنا قران او سنت به مقدم کوي دغه نه بروس خپل عقل پیش کوي د شم نشو ویلې چې لکه دا حدیث به څنګه یو څنګه منی خو ما عقل نه منی دا توجیه به څنګه یو څنګه بنی اسما عقل نه منی دا آیات به څنګه یو څنګه منی خو ما عقل نه منی موږ څه موږ عقل سي به بده وخت نقل معنا د الله او الله د رسول خبره په خپل عقل باندې بالا کول د اهل سنت والجماعت کی پنځم علامه دا ده الجمع بین النصوص چې څومره احادیث ایتونه راغلي کوشش دا وکړه چې د یو مابین کې تطبیق وشي د شونی چې یو عمل کراولي درې وګرځي درې عمل کراولي څلور وګرځي تطبیق شپږم علماء د اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې رسول الله فرمایي دا به جنت له ور داخليږي يرشدون الى الحق خلق قران او سنت له دعوت او سوقول دا ارچه په دیماغ کې دا خبر ورچول چې اے انسانانو ګورز موږ اوسو کامیابی بری قران او سنت کې را کبه دې باندې شرط موږ منګولې وکړې موږ به کامیاب او کبه دې منګولې ونه لګولې ګورز موږ ناکامي ده لکه رسول الله فرمایي چې به دې منګولې ولګولې هدایت والا کبه دې منګولې ونه لګولې ګورز دا گمراه دي ډیره دعوت وما علماء اهل سنت والجماعت دا ذکر کړی دا چې ځان بخپل نامدار کوي په اهل سنت والجماعت څوک اهل سنت والجماعت او اتم علماء ناشنا علامه ذکر کړی دا واقلهم صبر واكثرهم صبرا صبر ډیر کوي صبر دا غوړي آسان لار نه ده قران او سنت په شکل انسان روانيږي نو پلار مخالف او ور مخالف او دنیاوال مخالف او یو خبر او بل خبره به ټول به صبر کوي چې کوم صبر رسول الله کړی دی دغه ملګرو کړی دی نه علماء دا ذکر کړی دا چې دوی به حرص بالجماعت کې چې مسلمانانو په مابین کې اتفاق څنګه راوړي وحدت سمانا په قران او سنت باندې راټولېدل او د اتحاد او اتفاق لپاره اساسي سبب چې دغه قران دی او د رسول الله سنت دی په دې براجمه کیږي دې سره چې کوم شای برابرېږي کوم سره دې ترغیب ورکړي ته پوښه بده باندې چې دا د اتحاد والا دی خو چې کوم سره د دې په مقابله کې ودرېږي پوښه بده باندې چې اختلاف والا دی لسم علماء دا ذکر کړی دا چې کوشش بده ځای چې د مسلمانانو په مابین کې صحیح عقیده څنګه نشر شي د قران او سنت نه کوم عقیده مستنبطه را دا څنګه خوري شي اولی څنګه عمل کراول زما ملګری څنګه راولي زما خاندان څنګه راولي زما درس ملګری څنګه راولي زما د کاریان څنګه راولي د زما ملکین څنګه راولي بیا ټول نړۍ ایو رسم علامه اهل العلم دا ذکر کړي خپل مابین کې محبت لري نفرت نه کوي محبت دولسم علامه علماء دا ذکر کړي دا
چې اهل سنت والجماعت هغه چاله ویل شي چې مرتکب د ګناه کبیره به کافر نه ګڼي لکه خوارج. د لسم معنا کیسه اخلاق، سو لسم انابت او پنځم دا ټول جمع کول. نو نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اهل سنت والجماعت به جنت ته ځي. وزمو تاسو خبره په امت الدعوت کې، امت الدعوت دا معنا چې د رسول الله د خوانه دعوت اغوله ورکې شي. په مدینه منوره کې خبره کوو انت داخل کې صرف د يهودي سو قبيله وي ضرور 500 شاوخوا پورې هر کله چې دا قبيله په مدینه کې وسیدلې. وس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله مکه مدینه راغې د دوه خیرته لګورا یو قومي جګړه د مشرکانو سره ده، دویم دلته مې کور راوړو اسنه چې اوس په داخل کې د دې خلکو سره جنجال شروع کی زما عملګری چې دلته جنگ شروع کو التم جنگ شروع کو نه دا جنگ به تیتو فرق شخور وش دا جنگ به نه کامیابی ترڅو پورې سړی یو طرف د جهاد د جنگ وټا کې او دغه نو څه په ماغه طرف باندې شروع کی دلته ملا ساتو دی دشمن سره ملا ساتو دلم اخر انسان مغلوب کیږي. وس نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام کېرته لګوري د مدینه د منافقانو د مدینه د يهودو نو وزن په طریقه باندې د فقہی او ټول توجه د ملګرو مکی لاړي په بل خوروانی کی. لیکن د يهودو مخکي د مؤمنانو خبره به ذکر کو د دی وجنه شیوخ ایمان په خپل قیمتي سرمایه ده او بل د رسول الله اولنی مؤمنان ملګری زموږ استاد مشران دي صحابه رضی الله تعالی عنهم او صحابه دي قیمتي خلک. مومن انسان مرجه ځان برابرې لکه څنګه چې دي صحابه ځان برابر کړي. قران کې رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کده خلکو د شي ایمان راوړي اے صحابه لکه تاسو راوړي سم لار والي د صحابه غو ایمان ځان به انسان د شي جوړي لکه مهار کړي شوی وکړه چې کم ځای کې دغه مالک چوکي الته بچوکيږي کاغه خاور ده کاغه تیګه ده کاغه شپه ده کاغه ورځ ده کاغه بل کاغه بل کومه طریقه باندې چې موږ الله رسول الله وانکړو په هغه طرف بزو خواهش باندې کوو چې دلته خو الله دا غواړي خو زما دا نفسم دا غواړي خیر دا نفس در بالا شي والله رسول دې رسول شي نه. صحابه مبارک الله فرمایي ذکر عظیم د الله د رضا کوشش کړي مسواکونه استعمال کړي دي منځونه کړي دي زکاتونه ور کړي دي اخلاص پکې او د مور پلار کرام علم شرعي د الله رضا مقدم کړه روزي ولې دي دعاګانې غوښتلې دي ذکرونه کړي دي مصیبتونو چې راغلي توجه الله را کړی دا. حاصل دا چې صحابه کرام مبارک د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې ټول صحابه جنتین دي زمو مشران دي. امام مالک سے فرمای قرطبی دی نقل کړی د روایت په تشریح کې وی چې کله په انسان باندې شپه تیر شي او سبا پیرا شي او دا د رسول الله د ملګرو سره په یو دغه د ملګرو نه د یو ملګری سره په دې زړه کې د زری په اندازه باندې بغض اورانه ولري وي تاسو پوه شئ په دې باندې چې دا سړی کافر او بیمانه شي. د رسول الله ملګری دي ابو بکر صاحب نه نیولې تر وحشت رضی الله عنه پوری شپه چې تیر شو سبا چراغه او په دې کې د یو ملګری سره ستاسو زړه کې د زری په اندازه باندې اورانه او بغض راغی نو امام مالک صاحب فرمایي چې ته زندق شوی بیمانه شوی مالفه کې بالکل ستاسو برخه نشته. ابن کثیر فرمایي وکل قول وفعل وکم یو وینا او عمل چې رسول الله د ملګرو نه نقل نه ګور دا بدعت ته دا بدینی دا. رسول الله فرمایي اسمان ملګرو بارک د الله لحاظ وکي اکرام به کوي. عائشہ به فرمایي رب العالمین تاسو له ویل چې صحابه له دعاګانې وغواړي په زید دي چې دعاګانې وغواړي چې اعتراضونه په مشورو کړو. د رسول الله ملګری په څه پیږي او څنګه یو پلان دی او پلان لکه يهود او شیعه دا دوړ د رسول الله دشمنانو کلک ملګری داغه ملګرو صحابه کلک دشمنان که يهود دي هم د رسول الله سره په دشمنی کې واقع دي او شیعه او د قشن کې يهود هم د صحابه سره په دشمنی کې واقع دي او کله نور انسان به مینه لري صحابه سره. وس په دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله مدینه را داخل شو قانون داري چې د خپل ملګرو هم څه تربيت کوي لکه زموږ اوسو دا ملګری په دې کتاب باندې راجمع شوی وي لیکن په دې کتاب کې باید د درسونه دوی لور کړی شي چې دوی تربيت په وشي او د ملګرو د خاندانو د بچو د زنانو دوی ژوندم برابر شي دشمن سره مقابله مو شي. اقتصادي تربيت ته ضرورت لري خامخا سړی کور وغیرہ. اخلاقی تربيت ته ضرورت لري چې په خپل مابین کې ټکر ونه کی. روحاني تربيت ته ضرورت لري هر قسمه تربيت. صحابه کرام ډیر ناشنا خلکو اول تربيت د صحابه الله کړي به رسول الله کړي او په خپلم د منلو والا خلکو کله چې مونږ کې د منلو صفت پیدا شو باس مونږ به کامیاب شو مونږ وګټل مونږ کې منل نشته. کما آیات او حدیث چې زما د نظر برابر دي زمانم چې زما د نظر برابر نه دي نه مانه
صحابه رسنو د عمر بن خطاب بارک رضی مسلم کې حدیث دی وېچاله غوسه شو یسړي ورته ویل چې مؤمنان خو اق انسانان دي چې هغه غوسه غمي ویغل ودرېدو ځکه عمر شه بدا عادتو چې چا ورته د الله کتاب مخله پیش کې باس بهستا پاکه صبح ودرېدو به څه نه کول چې پښتو دا د شي نه کول چې هغه زما عزت لوټ کړي نه مخله قران او سنت راغله بس دوی مخله څنګه ودرېګم د صحابه ولنه تربیت رب العالمین وکي څنګه وکي بالتکالیف توجه کله چې رسول الله ملګری مدینه داخل شو اولنې امتحان ور باندې دار هغه چې الله په تبر راوستي الله ګوري چې داخله کسمای رسول الله فرمایي چې اشد البلایا سخت امتحانونه په بیا ورځي ثم الامثل فالامثل به څومره چې بیا ول سړی نږدې کیږي ذکر دې ملګرو مثال د سرو زر غوندري او سرو زر شکل سړی کالی ورنه جوړي نو هغه په دې شرط باندې چې پور کې اول وسوځي راوسوځي قیمتي دا شهیدانو غره څومره اوچت خلک دي په دې زندان کې زندانیانو غره دا قیمتي دانی دي رب العالمین په نظمانه لیکن الله به تکالیف ولې راولي الله درجه اوچته حتی حدیث کې دام راغلي رسول الله فرمایي چې کله په انسان باندې نه جوړتوب او مرسته نه راځي وېدا انسان په ځمانه ویلږي چې دا منافق دی د منافقت خطر د سره متوجه شو ته به پیراله عائشہ رضی الله عنها په خپل فرمایي چې کله تبراله په ابوبکر سره او په بلال سره وېځه خپل ورالم ابوبکر رضی الله عنه دا عادت مبارک دا چې کله به ته نه جوړ شي شیرونه ویلې وې کل امرئ مصبحا في اهله والموت یأتی الیه و ارسړې په خپل کور کې دا سبا کې پاتې کیږي لیکن مرګ دل راځي چې هغه ډېر نږدې ادنا من شراک نه علیه د چپلې د تسمین دل نږدې راځي بلال رضی الله قال ورلم چې څه کیفیت دي ویغه مکه او مدینه به یادو مکه به یادول په شیرونو کې طبعا چې سړی د خپل ملک د مهاجر شي خپل ملک او د کلیوالو د کاریان داخل ورته مخله وړي د مکی د غرونه به یادول ارمان به کو چې به مکیله ورشو چینی به یادولې پدې کې ونی به یادولې نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه ملګری ویل چې صحابه خو دې خبره کوي ویغه دعا وکړه رسول الله اے رب ازماري ملګرو له صحت نصیب بدانه جوړه شو برکت ورته په دې اسمه کې واچو یو روایت کې چې راغلي وې چې برکت ورته واچو لکه څنګه چې دا په مکه کې شولې دي او رب العالمین د دې علاقه چې دا کومه تبره د جحفی علاقه له نقل کا الته يهود او سید اليهود پیغمبر علیه السلام یالته ابوزا دلیل له پدې چې رسول الله پدې کې زموږ لا تربیت وکړي چې کله سړی مهاجر شي دعا وغواړي په دعاګانو ډېر غټ کار کوي دعا معمولی شي نه غړو رسول الله فرمایي علیه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده په عبادت کې اساسي مهم لوی رکن شي هغه دعا ده حکم دعا صحیح یو غوښمه ته دعا ده دعا په هغه وخت کې چې کله پکې ډیر آداب موجود شي اجمالی ځان سره یاد ساته اخلاص بدر کی د حرام نه بری ځان ساتلی د دعا نه مخکې رب العالمین لمنځ وکي د دعا نه مخکې چمال صدقه کی د قشم به صفا جامع واغوندي مغرب قبله لواړی ګونډه به مات کی لاسونه بر اوچت کی او خاص کر تر وګو پوری د الله نومونه بیات کی رب العالمین حمد وای پر رسول الله باندې بدرود تکرار په دعاګانو کې کوي وقت دعا په پیژني زید دعا په پیژني نیت په دعا لا کوي الحاح به کوي چې الله خامخا به دا کار کوي تعجب نه کوي د دې په قبولیت ټول مؤمنان له دعا غواړي حسد نه بازار ساتي تملق به کوي پکې دغه دعا به غواړي چې الله د حکمت نه مخالف الله زنره ماخذه کوي کزه مانر کا او آخر کې به امین وای دا دیرش آداب چې کله په دعا کې رالو نو خامخا به دا قبلي کی اول تربیت داو دویم تربیت چې کله رب العالمین کوله د صحابه بالوحی وحی راتله دا کار دی وکي او دا کار دی نه کوي دا کار په دې درجه کې وشي دا په دې کې جاری و وحی رسول الله په زمانه کې دریم تربیت چې رب العالمین د ملګرو وکي د رسول الله د ملګرو بن نبی صلی الله علیه وسلم په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دې به راولېګو او د رسول الله په څنګه تربیته وحی ورته الله را لګلا وو پیغمبر علی السلام او ملګری صفالو کی د رسول الله ملګری د خلکو چې کومه خبره وکړي هغه کې خدا هغه به بالکل به په عمل کې و په دې کې چې د تربیت را شروع شو را روانم او د رسول الله تربیت خو به ذکر د رسول الله تربیت چې هغه په خپل اور باندې عمل کو چې سړی په خپل مسله باندې عمل کې به د هغه اثر ملان پر مخاطبینو باندې لګي
تربیت تر دې اندازې پورې وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکم الفاظ ویل شو متصل به خلکو په عمل کې راوستو. ذکر صحابو مثال د قران مثال دې لګي او کارخانه غوندي او دا موږ تاسو د شو لګري دي هغه مصرین چې کم خلک دی قران لیکي خامخا دا جوړي خو په دې شرط باندې چې انسان خپل قران له عمل پنيت ناشتي ملګریم د قران له عمل پنيت را دعوت کی وغیرہ. اې دې خبر نور نبی کریم علیه الصلاه والسلام دیم تربیت د خلکو په مابین کې شروع کې احد المواخات ورور ولی دې پر مابین کې راوستا. صحابه مهاجر د خپل ورو کې رونه کړه. د بدر د غزا نه مخکې دیو بل نبی میراث مړو یو سړی به مهاجر بل مدینه لیکن چې مړ به شو دیو بل میراث. لیکن چې کله د بدر غزا شروع شو سورې انفال الله نازل کړي نو ویل چې میراث به هغه څوک چې هغه سره فرشته کې شریک شي بل څوک نه شي وړلې او نو بل چارو دا حق شته. سعد ابن ربيع مبارک دا راځي د عبدالرحمن ابن عوف سره دا غرور ولی شو ورته ویل عبدالرحمن وېزما دا مال دې په دې کې چې کم کارمالي هغه تو والا او زما د دوه کجري دا دواړه کجي وګوره چې کومه وتاله کې استو بس اغینو مال والا زبې طلاق کوم وتاله به درکم. دا قوي ایمان غواړي ذهن لدا سوال چې صحابه دا کار ولې کول نور کجي نه وي نور کجي موجودي وي هغه به کړي په نکاح کړي وي خدا کار د ایمان جذبه و په دوی کې چې دیله تکړه کړه دیله باعث کړه دیله تیار کړه. عبدالرحمن ابن عوف من اشنا سره واغله چې ورته ونی چاله راکا مال دې مرامن مخامخ کو دا زرانم خیر دی او مال راکا اوچت همت بساتی تمل علي والا خلق نو ورته ویلي وی چرته بازار مازار شته وی او وی دلني على السوق مال بازار او سوق بازار د بنو قینقاع دی له بوتلو کجوري ته خرچ دی چې عقل او خرڅوانو پنیر او قرط وغیرہ دا مسلې شروع کړي. ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام ولیدو چې بلې جامه باندې زعفران رنگ پروت دی. رسول الله ورته دا ولې زعفران رنگ نارینه استعمالول جایز نه دي. وما خو واده کړي رسول الله ورته اول ولو بشاته موږ له ملمسته وک اگر کې وګډول نه کجوري راوړه چرګ راوړه غوکه راوړه وغیرہ چې هر شي خو کزيات ملمسته کې نو به موږ له په دې ګډ باندې وکا ځکه لو راځي د فرض اکثریت. دې حدیث کې څو خبرې پیدا معلومې شوې. یو ته دا خبره معلومه شو چې د صحابه ژوند ډېر به تکلف وو مال چا ویل او مال چا نه دی ویلي خلک باندې پاسه به وي په دې مړي ژوند کې پلانېس مال پلان مړي لراغه ورانه غي پلانېس ما وعده لراغه ورانه غي نه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په جامعہ کې موجود دي عبدالرحمن ابن عوف وعده کوي او رسول الله خبر کړي نه دی به تکلفي دا کنه دا څو به تکلفي دا. دویم ته دا خبره معلومه شوه چې چا کې دینی کاغذ تا قومي یو کني تو سره رشتہ داری کولې شي د څه باندې شویل چې هغه تاسو ما خیل نه دی زه پلانې مودا پلانې دی نه دیجه کې یو مهاجر دی او بل انصار دی لیکن دیو بل سره خپل ولید علی تقوا. دریمه مهمه مسله دا معلومه شوه چې ګوره ته باندې چانه ګیلې نه کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام امیر دی لیکن د ملګرو نه ګیلې ونه کړي چې زم څنګه یې موافقه د عبدالرحمن ابن عوف چې کله مړکیږي تقریبا 800 میلیارډ دینار ته پاتې شو 800 میلیارډ دینار به شرعي چې اوس دی وخت د تاجر پیدا کېدل ډېر کم. دویم عهد دویم دی انصار ورته ویل یا رسول الله زمون په دې مابین کې دا مال دی د مال دي صحابه دي مهاجر لورکا ایثار کو تر دې پورې چې دیو چې سر ببل کور لاړو بیا بل بیرته بدل راغی. پیغمبر علیه السلام ورته وی چې د مال تاسو خپل خو چې کله تاسو میوي په خکې دي موږ لراکې پرې مهاجر به استعمالو ځکه تاسو پرې باغونه کې تکړای. مهاجر رسول الله صلی الله علیه ورته ویل یا رسول الله دا خو هر کار کې انصار برخه اخلي د زنانو د طلاق مسله د انفاق مسله تهجد بل موږ له کې صفات شو. رسول الله ورته ویلي ویچا چې تاسو سره احسان وکي یا داغه توصیف وکي یا غل دعا وغواړه الله به استا اجر داغه غونډي کی چار سره احسان وکي جزاک الله داغه توصیف وکړو سو داغه اجر رب العالمین برابر کی. دریم مسله نبی کریم علیه الصلاه والسلام تحالف الاسلامي وکي څه مطلب په دې ځای کې يهود دي کاغه د مدینه نور باشندگان دي کوم مسلمانان د دې په دې مابین کې یو شپاړ شرطونه ولیکل د رسول الله کړتیا لګوره د شنه کې جدل تم جنگ شروع کې والتم شروع کی شرط به کې دا ولیکو چې کله اختلاف راغی حل کوي به په قران او سنت. يهود مسلمانان له بالکل منافقان مې له بالکل. دویم دا چې د یو مسلمان خبره دا به د ټول قوم خبره دي چې بنې چې دا په یو نظر پیش کې بل او بل د چې چاله امن ورکړي موږ به ټول هغه امن ورکو وېدام سیدا.
دریم د دې مهاجر مبارک وګوره د کم کافر سره موږ عهد او بیعت وکړو او څلرم د مکی مشرکین بدل ته موږ مدینه کې نه ساتو پنځم دیتونه و دیو بر شریک غوڅو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا تربیت راکې چې ګوره ته مسلمان په وجه کې پرې دي د څه دی پابې کې لکه ما چې کړی دا داغه خبره به دومره زور به پیدا کوي چې د ټولو خلکو خبرې داغه په مقابل کې به د بل چا سره تړون نه کوي دشمن به کور نه راولي تر څور باندې مسلمان وځي او چې کله دنه قتل مترو شو دیت کې پیسې ورته غوسي دی وکړه دی اندازې دی ورته تیار کړ او اخري نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ملګرو نصيحت شروع کړي نصيحت څه معنا بالقران والسنه او دا رسول الله عادت مو چې کوم ځله مطلوب ملګری به لګل خالد ابن ولید ابو عبیده ابن جراح اسعد ابن زراره مصعب ابن عمر دا اوچت صحابه وی قران بیان کا قران د سلام خبره ورته وکړه اول وی تاسو جنت لنشي داخله دي تر څو چې تاسو کې ایمان نه ایمان درکې نشي راځي تر څو چې تاسو دې بل سره محبت پیدا نه کړئ آیا د شی شی تاسو نه کوي چې باغی مینه محبت راځي وي چې ورته وی سلامونه یو صحابي یا رسول الله په اسلام کې کوم قیمتي شی وی سلام اچو که څوک پیژنې کنه پیژنې خو په يهودو بیناشوي په بدعتي بیناشوي په ګناه کبیره والا بولو براز تو شي میتاو زمانه سړی نه سي پردیس نه چې فتنه دې پیدا کیږي دا وکوا اې دې ورسوي چې اخلاص کوي هر عمل الله درزه لپاره کوي فضیل ابن عیاض فرمایي اقا عمل بالله قبول کی چاغه الله د پاره د محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې برابرۍ حسد النزان ساتي زګر اساس نه کې عمل شي بربادي لکه څنګه چاړه په وختو راکاږي معنا دینم تخریبای مسلمان مرشي مشکل لري او سره نرم کا قرضایو سره وکا حاجتونه ور پوره کوي ظلمونه ور باندې مکوي رحم ور باندې وکي قران کې الله فرمایي د دې دوه خبرونه معلومیږي چې سړی جهنم لږي یو دا چې د الله د شاعر څوک احترام نه ساتي او دویم دا چې په مسلمانانو باندې څوک رحم نه کوي او مخلوقاتو نیک لارې ایجاد کې دعوت وکي امر بالمعروف نهي عن المنکر کنزل مکوي حسدونه یو بل سره ساتي ما بلکې د یو حدیث تاسو توجه کوي رسول الله فرمایي المسلم مسلمان هغه انسان دی چې نور مسلمانان داغه د جبنه داغه د لاس zarar نه په امن کې شي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله راغی د خپل ملګرو تربیته بری کیفیت باندې وکي نور روانه چرته مل ان شاء الله چې ژوندونه به هغه امور ذکر کو چې د يهودو سره خارج کوم وکړه او د مکه مشرکانو سره رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو سره نصیب کړي